بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العظيم. اللہ فرمائی انا بیشک منگا انزلنا نازل کڑے الیک تاتا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قرآن مجید بالحق پحقا لتحکما ددید پارجت فیصلو کی بین الناس دخل کو پمنس کی بما اراک اللہ پحق طریقہ چکما اللہ تا تخود لے ولا تکن تمکی گا للخائنین دا خیانت گرو د پاره د خیانت گرو د پاره د خیانت کون کو د پاره خصیمن جګړه کون کې واستغفر الله د الله نه بخنه غواړه ان الله بشک الله کان دی غفورا بخون کې رحیما مهربانا ولا تجادل ته جګړه مکوا عن الذين د اغه خلکو تر طرفنا یختانون چغی خیانت کې انفسهم د خپل ځانون سره ان الله بشک الله لا يحب نخخي لا يحب محبت نکي لا يحب نخخي من هغه سوک کان چوي خوانا زیات خیانتګر اثیما او دروغجن ګناهګار. الله جل شانه دنبی آیت مبارکه کې فرمایي چې نبی علیہ السلام تا تما قرآن نازل کړی دی د پاره چې دا یو حق کتاب دی او ته به فیصلې کې په دې باندې خو بما په هغه طریقه اراک الله کومه طریقه چې الله تا ته ښودلې اعلمک الله بما په هغه طریقه اراک الله علمک الله یا اعلمک الله چې کوم الله جل شانو تا ته ښودلې په هغه طریقې باندې ما فیصله کوي. او ولا تکن للخائنین خصیما ته د خیانتګرو دپاره د اغي د پاره جګړه کون کې او د اغي طرفدار ما جوړېږي. دا آیتونه مبارکه نازل شیو د یو منافق او د يهودي بارک مخکې الله جل شانه د منافقینو تذکره وکړه ډیره مخکې د اغي نه پس الله خپل احکامات ذکر کړه جهاد حکمونه ذکر کړه قتل ذکر کو قتل خطای ذکر کو وغیرہ دا ټول سيزونه ذکر بیا الله جل شانه صلاة الخوف ذکر کو دا ټول احکامات نو شروع کې د منافقانو بحث ولته بیا د منافقانو بحث شروع شو دا غي تذکرہ کوي الله جل شانه دا ذکر شو چې طعمن یو سړی او طعما په طا سره طا عین میم او ګول تی ها وته وایا ګول تا وته وایا د ذکر کړو چې د یو صغره پټه کړې و او غصغره بیا چا سره کدلې وې دی پس بازار اعظم هغه چې په الله راتلونو دغه صغری سره هغه د وړو یو ګوډې هم پټ کړو مونږ ورته وی د وړو یو بوجې هم پټه کړو د هغې سره نو هغه چېرته سوری و نو د شپې چې دی تلو هغه صغرې پټولې نو هغې ورو ورو اوړه تویدل کم ځای چې دی تللی دی هغې پورې هغه رسېدلي وو بیا دغه چونکې صغره هغه د یو یهودي سره ږدلې وه نو بیا هغه ټول الزام هغه په یهودي باندې راوستو چې دا غلا د کړي دا ما نه د کړي ځکه چې د کوم اصغره وړي و نو هغه لاره چې تللی وه که نه هغه د یهودي کور ته تللی وه نو خلک په هغه پسې لاړه چې راته اصغره پټه کړې هغه وایي ما اصغره نه ده پټه کړې بېګا طعمه راغلی او ما سره یې دا ږدلې نو اوس خو که ده دا ویلې وی چې یاره ما پټه کړې ده بس غلطي شوې ده غلا مې کړې ده نو داسې غټ نقصان نه و خو نقصان دی جوړ کړو چې بېعزتي وشوه بېعزتي دا وشوه چې غلا یې هم کړی و ما څه نه دي کړي او الزام یې په یهودي ورړو یهودي وي چې دا خو بېګا د ما سره ږدلې وه
چې دې پسې به زه راځم. اصل کې دا فیصله چې کله کېده د نبی علیه صلات وسلام مخې ته چې په دغه تهمه باندې چې منافق و د باندې غلا الزام راغی، څنګه د غلا خبره ورته وشوه چې تا غلا کړې ده، نو دی د خپل قوم د نورو منافقانو سره راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او کوشش یې دا کو چې نبی علیه صلات وسلام دا فیصله راوالي او په یهودیانو یې ورواچي، ځکه غیر مسلمه دي او مونږ که پټ غیر مسلمه یو چې مونږ بچ شو. کلمه خو دې ویلې وه د دې لپاره چې مونږ بچ شو د شریعت د هغه سختۍ نه، مونږ بچ شو د نبي علیه السلام د تورې نه. دغه بچ کېدو دپاره دی داسې کار کړی چې نبي علیه صلات وسلام ته راله او کوشش یې کو چې نبي علیه صلات وسلام په دې باندې قایله کړي چې یاره دی د یهودي خلاف فیصله وکړي او مونږ دې بري کړي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه کې عجیبه خبر راله، دا خبره زړه کې و چې دا مسلمان دی، مسلمان خو دروغ نه وایي، ځکه خو ظاهرا مسلمان و، دا مسلمان دی دی خو دروغ نه وایي. بل طرف ته یهودي دی، نه کېدی شي دا یهودي صحیح نه وایي او دا مسلمان صحیح وایي، ځکه مسلمان خو هغه چې دروغ نه وایي. میاں حسن شاه رحمت الله علیه په هندوستان کې یو دارالعلوم دی که نه، هغې ته وایي دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دیوبند. دا ډېر یو د لوی علماو مرکز اوس هم دی، مخکې مو او تقریبا زما په خیال چې ما څونه د دې تاریخ کتلی دی او د مختلف مکاتب فکر چې کم خلق دي هغې تاریخ ما کتلی دی چې یاره دا جماعت اسلامي دی او دا اهل حدیث دی او دا بریلیان دي، دا ټول راوتي دي د دیوبند نه. دیوبند نه ځان له شوي دي، نو ځان له یو مکتبه فکر او ځان له یو پارټي او ځان له یو ګروپ یې جوړ کړی دی. نو دا ټول د دې مشران وګورئ هغې سبق ویلی په دارالعلوم دیوبند کې. دارالعلوم داسې دارالعلوم دیوبند داسې یو ځای چې ټولو دلته سبق ویلی. مولانا مودودي صاحب هم دلته پاتې شو، جماعت اسلامي مشر و، هغه هم دلته و، د دې د رسالو ایډیټر و، بیا د هغه ځای نه راووت. مولانا احمد رضا خان بریلوي صاحب هغه هم د دې ځای نه راوتی و، دلته سبق ویلی و. دا نور چې څومره فکرونه والا دي دا ټول دغه ځای کې سبقونه ویلي و بیا راوتي و، خو د اختلافاتو په بنیاد باندې ځان له بس یو ګروپ جوړ کړو چې دا بریلیان شو، دا اهل حدیث شو، دا جماعت اسلامي شو، د اختلافاتو د وجې. حالانکه دغه یو ځای نه دا ډېر بهترین مرکز و په یو زمانه کې چې ټول په اتفاق اتحاد سره اوسېده. په دې کې د دې چې چا بنیاد دلی دی که نه، هغه خو عالم نه و، کتابونو لیکلي، خو انتهایی بزرګ و. هغې بنیاد دلی میاں حسن شاه رحمت الله علیه، هغه مشهور په میاں منشا باندې، په څه باندې؟ په میاں منشا، چیتو چیت منا وړوکي ته وایي، نو میاں منشا به ورته خلکو وي. هغه به ماشومانو ته سبق وي، واړه واړه ماشومانو ناظره به یې ورته ښوده، بس داسې زبرګان په جومات کې کیني، د ماشومانو به ورسره سبق وي د ماسپښین په وخت کې، نو داسې نور به شاته واوړېدو که نه، نو هغه به دا سوچ کوو چې یاره دا نقشې خو وي نه، چې د مازدیګر وخت داخل شوی دی که نه داخل شوی، نو هغه به داسې یو ډکې یا بل څیز به یې ودرو، نو د هغې سوري نه مې معلومو چې یاره د مازدیګر وخت داخل شوی دی که نه دی داخل شوی. کومه چې طریقه د عامه، اگر چې اوس خلک په نقشو باندې عادت شو، خو د علماء کرام او د فقهای کرام بلکې د عامو خلکو هم دا طریقه وه چې هغوی به په سوري باندې هر څه معلومول. دین اسلام نه خلک لرې شو او دین اسلام چې کوم طریقې کار و د هغې نه خلک لرې شو، بس دا چلونه جوړ شو. پوهېږئ په دې باندې نقشې راووت د خلکو د اسانۍ دپاره. ښه، خو خبره مې دا کوله چې میاں حسن شاه رحمت الله علیه هغه یو ماشوم ته بچي ته لاړ شه او هغلته یو ډکې یا یو پیزار یا یو ګټه کېده، ګورم چې دا سوری څومره دی، وګوره ما ته ووایه. نو هغه ورته جي وایي سوری خو 2 ته رسېدلی دی، مطلب دا دی زموږ د چوټۍ ټایم شوی دی. ماشومان یې هغه وایي چې زر چوټي وکړو چې ځو،
وایي زموږ د چوټۍ ټایم شوی دی جي سورې 2 ته رسېدلی نو هغه بل ماشوم ورته وایي استاد جي وایي دا دروغ وایي هغه ته غلی شه د مسلمان بچی چېرته هم دروغ نه وایي مسلمان دروغ نشي ویلی هغه چې دروغ وایي هغه مسلمان نه وي بیا نو خبره دا وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې منافق چې کوم ظاهرا مسلمانو نو هغه ته یې کته چې دا خو مسلمان دی مسلمان خو دروغ نه وایي نو نبي علیه السلام لکې راغلی چې یاره دا فیصله خو د باره کې پکار ده خو لا انتظار وکړو نبي علیه الصلاة والسلام وحي ته نو الله جل شانه وفرمایل چې نبی علیہ السلام دا کم سړی چې ستا سره دی د ده په حق کې چېرته فیصله ونه کړي دا په حق باندې نه دی دا یهودي په حق باندې دی د یهودي په حق کې فیصله وکړه د منافق خلاف بیا چې نبی علیہ الصلاة والسلام هغه فیصله وکړه د یهودي په حق کې او منافق هغه نبی علیہ الصلاة والسلام بالکل ختم هغه ایسته وتښتېدو چې اوس خو زما خیر نشته ځکه دین اسلام دی چې دین اسلام راغی او تا غلا کړي بیا خو به دنه لاس پرې کوي هغه لاړو د مدینې نه مکې مکرمې ته وتښتېدو هلته بیا چېرته غلا کوله په مدینه مکه مکرمه کې او په یو دیوال کې سوری کړه او کنډر چې ورننوتو هغه دیوال پې راپرېوتو هلته مردار شو نه الله جل شانو فرمایي چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته قرآن مجید درکړی دی او د دې دپاره مې درکړی دی چې دا یو حق کتاب دی دا کتاب ما ته حق کتاب درکړی او د دې دپاره مې درکړی چې ته د خلکو په منځ کې په دې کتاب فیصله وکړې خو طریقه به هغې کومه چې الله تا ته ښودلې پوهېږې په دې خبره او بیا نه الله وفرمایي ولا تکن للخائنین خصیمه کم خلک چې خیانتګر دي هغه منافق یادو او دا منافقان یې ورسره یادول چې د هغه په ډله کې راغلي نو ته د دغې خلکو دپاره طرفدار مه جوړېږه د چا طرفداري مه کوه بس چې الله کومه طریقه ښودلې هغه شانتې فیصله کوه او د الله جل شانو نه بخښنه وغواړه واستغفر الله څه مطلب واستغفر الله ستا په زړه کې چې هغه لږې شان خبر راغلی و چې یاره د مسلمان دپاره فیصله کول غواړي نو په هغې باندې استغفار وکړه تا سره دا خبرې نه ښایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر شان او مرتبه دومره چوته ده چې د هغه سره دا خبرې خوند نه کوي پوهېږئ په دې خبرو باندې ځینې انسانان داسې چې د هغې سره جایز کارونه هم خوند نه کوي پوهېږئ په دې باندې لکه زموږ علما کرام حضرات یا د علما کرامو بچي یا نیکان صالحان یا زموږ امیران صاحبان او زه کله ناکله مثال ورکوم زه هم په خرګاډۍ کې تلل ناروا خو نه دي او په خر باندې سورلي کول هغه خو سنت طریقه ده خو که امیر صاحب ورته وښودو خلک به څه وایي پوهېږئ په دې باندې بدې ښکاري بعضې کارونه جایز وي خو هغه نامناسب وي نو خرګاډۍ کې تلل هغه ناروا نه دي خو که مولي صاحب په هغې کې ناست دی او ټول بازار ورته ګوري خلک وایي دا دې څه کوي نو ټیک ته جایز خو دي خو نامناسب دي صحیح ده داسې چې د چا تعلق هغه د داسې دینداره خلکو سره علما کرامي یا د علما کرامو بچي هغه به نامناسبه کار هم نه کوي چې خلک وایي دا ته څه کوې یار جایز به یي ټیک ته خو جایز کار به هم ته نه کوې کله ناکله ځکه هغه ستا د مروت خلاف دی ستا د عهدې خلاف دی ستا د حیثیت خلاف دی هغه کار خوند نه کوي دغه سره پوهېږئ په دې خبرو الله جل شانو فرمایل واستغفر الله اے نبی علیہ السلام تا غلط کار نه دی کړی چې په صرف په زړه کې دی یو خبر رالی چې یاره د مسلمان دپاره فیصله کول غواړي ځکه دی خو دروغ نه وایي مسلمان خو دروغ نه وایي خو الله جل شانو فرمایل په دغه استغفار وغواړه د الله جل شانو نه دا ستا د شان سره نه ښایي چې ته په زړه کې هم داسې سوچ راولې د غلطې فیصلې واستغفر الله طلب د بخښنې وکړه د الله جل شانو نه ان الله کان غفور رحیمه الله بخونکی مهربانه دی بیا الله جل شانو فرمای ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم دا هغه خلق ولا تجادل عن الذين يختارون انفسهم کم خلق چې د خپل ځان سره خیانت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ته د هغې طرف نه جګړې مه کوه هغه په خپل ځان سره خیانت کوي او ته د هغې طرفداره جوړېږي د داسې خلکو طرفداري مه کوه چې د خپل ځان سره خیانت کوي څه مطلب دی دې خوا ما ته وګوره منافقان راله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله د هغې د ډلې کسو هغه غلا کړې وه هغې وی چې د نبي علیہ السلام زمونږ په حق کې فیصله وکړي ځکه مونږ خو د نبي علیہ السلام کسان یو الله جل شانو فرمایل مه کوه فیصله د خلاف فیصله وکړه ولې دا ظالمان خو په خپل ځان ظلم کوي دا د خپل ځان سره خیانتګر دي څنګه خیانتګر دي اوس دا سړی د فیصلې له راوستی دی د بل یو سړي نه غلا کړې ده خو بله اوس به دی د خپلو نه غلا وکړي نو دوی په خپل ځان ظلم کوي که نه کوي
خپل ځان سره کم خلک چې د خپل ځان سره خیانت کوي په هغې ته رحم مه کوه او د هغې طرفداره مه جوړېږئ نبي علیه صلات وسلام پوهېږئ په دې خبرو ولا تجادل د طرفداري مه کوه عن الذین د هغې خلکو د طرف نه ولا تجادل ته جنگ مه کوه عن الذین د هغې خلکو د طرف نه یختانون انفسهم چې هغې د خپل ځان سره خیانت کوي ان الله بېشکه الله لا يحب نه خوښوي من هغه څوک کان خوانا اثیما څوک چې زیات خیانتګري او زیات ګناهګاري همیشه ګناهونه کوي څه مطلب دی ده خو صرف یو پیره ګناه کړې وه او الله جل شانو فرمایي الله دې سړی نه خوښوي چې خوان ډېر زیات خیانتګري کم سړی چې خیانتګر هغه ته خائن وي خان ورته وي خان یا خائن ورته وي صحیح ده او خوان هغه سړي ته وایي چې هغه ډېر زیات خیانتګري خوان هغه سړي ته وایي چې ډېر زیات خیانتګري او آثم په ثا سره په صاد سره نه ښه په ثا سره آثم دا ګناهګار ته وایي او اثیم چې همیشه ګناه کوي هغه ته وایي نو دې سړي خو همیشه ګناه نه وکړی او ډېر زیات خیانتګر هم نو دا یو پیری خیانت وکړو نو الله ولې فرمایي چې دا ډېر زیات خیانتګر دی او زما نه دی خوښ او ډېر زیات ګناهګار دی څه مطلب دی مطلب دا دی اوس ته وایم چې الله جل شانو کله یو انسان ګناه کوي که نه الله جل شانو په یو ګناه باندې انسان خلکو ته چرته هم نه ښکاره کوي الله په سړي پرده راچوي پوهېږئ په دې باندې بلکې ما په کتابونو کې لیدلی دي چې انسان څو پر یو ګناه 40 پیرې نه کړي الله خلکو ته نه رابرسېره کوي خلکو ته یې نه ښایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دومره مهربانه ذات دی الله جل شانو یو ګناه کوي سړی او الله جل شانو نه بې عزته کوي د خلکو مخې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې یو نوجوان غلا وکړه فامر عمر بقطع ید سارق حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او حکم وکړو چې د لاس هغه دې کټ کړی شي فجاءت امه تبکي مور یې راله او ژړلې ورته ویې چې هذه اول مره دا خو د لومبیا ځل دی چې غلا یې کړې ده اوس ورته سمه وایه پرېږده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمیل کذبتې دروغ وې دروغجنه یې ته الله جل شانو په لومبي ځل باندې په ګناه څوک هم چاته نه ښکاره کوي د دې نه مخکې د ده عادت جوړ شوی د غلا ځکه الله جل شانو دې ښکاره الله جل شانو چې دا تاسو کم خلک کینی او هغوی په ګناه کې بې عزته شي پوه شي چې دا عادت دی پوهېږئ په دې خبرو باندې الله جل شانو فرمایي چې ان الله بشک الله لا يحب نه خوښوي من هغه څوک کان خوانا چې دی زیات خیانتګري مطلب د ده د خیانت ته مخکې نه او دی به وروسته هم خیانت کوي د لومبیا ځل نه دی د مخکې هم کړی دی وروسته به هم کوي د نیت خراب دی نو زیات خیانتګر دی او اثیمن دا ګناه د ده طبیعت جوړ شوی وروسته هم دا ګناه کوي او مخکې هم دا ګناه کړی خو اوس سره الله جل شانو را برسېره کړو تاسو ته وښودو صدق الله العظیم